بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. د پلازمینې کابل ښاري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د وزارت له لوري د شویو هدایاتو پر اساس له ځینو روغتونونو او درملتونونو د خپلو ټاکل شویو سپارښتنو څخه د څار په موخه لیدنه کې د روغتونونو او درملتونونو له مسؤلینو وغوښتل چې په خپلو ښځینه کارمندانو حجاب رعایت کړي او د هغوی کاري چاپیریال او د تګ وراتګ لارې ځانګړې کړي او له نارینه ډاکټرانو یې وغوښتل چې سیرت او سیرت نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او ورسپارل شوي مسؤلیتونه په پوره امانتدارۍ سره ترسره کړي. د هلمند ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز لښکرګاه په ګډون په 11 ولسوالیو کې له نظامي مسؤلینو او ځایي خلکو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې د نبوي سنتو پر اتباع د اولادونو پر سالمه روزنه د لمنځونو پر جماعت سره د ادا کولو او نظامي مسؤلینو سره د بیت المال په ساتنې له ولس سره د غوره چلند کولو او د مشرانو اطاعت کولو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د کندهار ولایت د مرکز ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د دعوت پر مهال ځای خلکو د خپل منځي یوالي د اولادونو په سالمي روزنې د امر بالمعروف او حجاب پر ارزښت خبرې وکړي. په ورته وخت کې د یاد ولایت محتسبینو له نظامي ارکانونو څخه د وزارت له لوري د ټاکل شویو سپارښتنو د څار په موخه په لیدنو کې مسؤلینو ته په خبرو کې وویل چې په بیت المال کې له خیانت کولو ډډه وکړي، د مشرانو اطاعت وکړي او خپل سیرت او سیرت نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي. د کونړ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د حج او اوقاف ریاست په همغږۍ د مرکز په ګډون په 15 ولسوالیو کې د استسقا د لمانځه د خبرتیا او دعوت په موخه په جماعتونو، دیني مدارسو، ښوونځیو او بازارونو کې د علماو او زده کوونکو او ولسي خلکو سره اصلاحي او دعوتي ناستې ترسره کړي. په دې ناستو کې محتسبینو د جماعتونو ملا امامانو ته د وزارت د هدایت سره سم سپارښتنې وکړي چې ولس ته په احسنه طریقه د استسقا د لمانځه ضرورت او اهمیت بیان کړي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري هرات کې د محتسبینو لپاره د اصلاح او روزنې 4 ورځنی روزنیز سیمینار پای ته ورسید. دا سیمینار چې موخه یې په یاد ولایت کې د محتسبینو کړنې ارزول، هغوی ته د وزارت له لوري په دعوتي برخه کې د ټاکل شویو اصولو بیانول و پای ته ورسید. د غراز د غزنی ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي محمد علیم ناصح د ملپلایو په ملتیا د دهیک ولسوالۍ له ولسوال، امنیه قومندان، د ښاري محکمې او د استخباراتو د امیر په ګډون د ټولو ادارو له مسؤلینو، مامورینو او قومي مخورو سره د ولسوالۍ په تالار کې د مشرتابه د احکام او فرمانونو د تطبیق او له مراجعینو سره د ښه چلند، اطاعت او د مسؤلیت د حق د ادا کولو موضوعاتو په تړاو خبرې وکړي. بلخوا د پکتیا ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي سید جمال جمالي د دې ولایت د ښاروالۍ او کلیو بیا رغونې ریاستونو له مسؤلینو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې د دعوت پر مهال هغوی ته د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو پر اساس وویل چې له خلکو سره له نیک او غوره چلند څخه کار واخلي او ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي او زیاته یې کړه چې خپل صورت او سیرت نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي. مولا جهاد مولا سنگر او تیرا تورا مولا مولا قلم مولا دمینی پیغمبر دی مولا مولا قلم مولا دمینی پیغمبر دی مولا مولا منصور مولا جلال مولا عمر دی مولا مولا منصور مولا جلال مولا